څو ورځې مخکې چې لاسو یو څلوېښت کې چې ما ته راپور راغی د خپل د یو ماشومه نادرکه شوې ده په نامه دار چې د شاه محمد لور بې دفعتا موږ خپل امنیتي ارګانو ته خبر وکړل چې وخت په وهمې او زی امیر صاحب ته مې پیام کړی ټلیفون ورته وکړ چې د یو ماشومه کوچنۍ نجلۍ ده نادرکه ده نو استخبارات ما ورباندې خبر کړ ټول ارګانونو ورباندې خبر کړ دوی راغله بیا موږ سره ډېر په همکاري دوی په د پولیسو په همکاري ده چې ټول ولس را سره همکاره وو نن مازدیګر د دې ماشومې درک وسو و موږ ته په لاس بیرته راغله ما پدرم دخترک هستم دخترک ما در کوچه برآمده بود گم شده بود از طریق ویدیو کامرا سعی کردیم یک زنکه چادری را میورداره آمدیم در حوزه اطلاع دادیم حوزه هفت مزار شریف آمد قطمه در جریان شد قطمه همکاری کرد شب روز قطمه همکار شد فالید روز ششم دخترک ما در پس نمازدیگری در دست ما رسید نو شپږ ورځې مخکې دلته یو ماشومه ورکه شوې وه بیا هغه ماشومې خپلوان یا اقربا یې هغه راغلو موږ یې په جریان کې د وهمې د پولیسو حوزه په جریان کې واچوله بیا موږ ارګانونه واستول هلته هغه امنیتي کامرې یې چیک کړې کامرې یې چیک کړې یو سیاسر یې هغه پورته کړې وه بیا نو د پولیسو د دې ولسو د دې خلکو په تلاش سره نن ورځ شپږمه ورځ وه چې یو سیاسر یې وړی و بېرته خپل هغې سیاسر یې بېرته راوړه تحقیقات یې جریان لري چې آیا په څه وجې دې وړې وه نو هغه به بیا بعد له معلومات کېږي هغه جنایي قضایي ارګانونه دي لګیا دي تحقیقات ځینې کوي